اسلامي امارت یو خزینه ته ډیر لوی قرارداد ورکړ. د کورنیو چارو وزارت اړوند قطاعات او جزو تامینو د پټرولو ډیزلو تیلو اخیستلو پروژه د سوداګریزو شرکتونو ته داوطلبۍ ته وړاندې شوه. د دغه داوطلبۍ په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین العابر، د لوژستیک لوی رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي، د مالی او بودیجې لوی رئیس حاجی وزیر حقانی او د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو رئیس مولوي صدیق الله صدیق ګډون کړی و. د داوطلبۍ په دغه غونډه کې 15 شرکتونو ترمنځ په پوره روڼتیا سره په لار اچول شوې وه. مهمه خبره دا ده چې دغه ټولو شرکتونو له ډلې د نوبهار افضلي په نوم یو شرکت چې د دې شرکت رئیسه یو ښځینه وه، د دې شرکتو له منځه ګټونکی سو. الحمدلله اوس د تدارکاتو قراردادونه په پوره روڼتیا سره ترسره کیږي چې یو نمونه یې همدا ده. همدا ډول د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي له یو غټ پلاوي سره پاکستان ته تللی ده. هلته یې د پاکستان له مختلفو چارواکو همدا ډول له پښتنو سیاستوالو سره کتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی عبدالحی قانت ویلي د سمرقند له غونډې وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو کنګل مات شوی او ورځ تر بلې اړیکې مخ په پراخېدو دي. غربي بلاک فکر کوي چې د فشار وسیله به کار ورکړي، خو د سیمې هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان سره مثبت تعامل او متنوع اړیکو جوړولو پرته بله لاره نشته. د سیمې هیوادونه نه غواړي افغانستان د 9مې لسیزې په شان د غرب له زاویې تحلیل کړي. د نړۍ بدلیدونکي نظم، څوړخیستوب او د افغانستان په خاوره کې د اسلامي امارت قاطع حاکمیت دغه مثبت تعامل ته لاره خلاصه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل رسنو ته په استول شوي ویډیو پیغامونو کې د دغې غونډې په اړه جزئیات ورکړي دي. نن شپه د 1402 لمریز کال د ثور 14مه نیټه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو او تجارت وزیر صاحبانو او مل پلاوي اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمیر مشرانو سره ناسته ترسره کړه چې په کې د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره سم د راغلو پرمختګونو برسیره د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو، سیاسي، تجارتي، ترانزیټي او اقتصادي ګټو خبرې وشوې. دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دې د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي. په دغه ناسته کې محترم مولانا فضل الرحمن، محترم سراج الحق، محترم محمود خان سیکزي، محترم ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ګډون درلود.